د خوست ولایت د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو ریاست غونډو په تالار کې د راټولېدنه د یاد ریاست له لوري په دې موخه ترسره شوه چې د اسلامي نظام د ثبات د ولسونو د یووالي او انسجام لکه څنګه چې موجود دی لا هم زیات کړي. د یاد غونډې پر مهال د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزارت د جرګو او مرکو موین وویل چې د نظام د ټولو مشرانو یوازینی هدف د اسلامي نظام ثبات د ولسونو ترمنځ د یووالي او انسجام لا پیاوړي کول او د هیواد پرمختګ وبلل او زیاتولی چې د ولسونو او د اوسنیو حکومتي چارواکو او غړیو د تیر جهاد یوازینی هدف دا و چې د اسلامي نظام منځته راتګ او د پردیو له استعمار څخه ځان ساتل ول چې بالاخره د سرونو د قربانیو په بدله کې اوس مهال د داس یو نظام درلودونکي یو چې هر یو مشر د هیواد پرمختګ او د ولسونو یووالي ته شپه او ورځ پر ځان یوه کړې ده. الحمدلله الله پاک نن په افغانستان په خاوره اسلامي نظام حاکم کړی ده او نن په افغانستان کې یو امن دی او سوله ده سرتاسري. موږ غواړو چې د خپلو ولسونو د قومونو تر مابین چې کومې ستونزې په د تیرو انقلاباتو او په منځي جنګونو کې پېښې شوي دي هغه خوابدۍ او هغه دښمنۍ د دوی په دوستۍ باندې بدلې کړو تر څو چې د افغانستان دا 2-3 کاله لږ اوسا زندگی شروع کړله او لږ د خلکو ساه واخیستله د ارام خوب یې وکړه دا بیرته بیا د غم په ټغر باندې کېنلې او همدا ده چې موږ د خپلو ولسونو یووالي او اتحاد ته کار وکړو تر څو پورې موږ خپل ملک او خپله خاوره باثباته ولرو خپل استقلال او ازادي مو په خپل لاس کې وي. همدارنګه د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزارت د جرګو رئیس وویل چې د اسلامي امارت مشران هڅه کوي تر څو د ولسونو قومونو او کورنیو ترمنځ له پخوا څخه رامنځته شوې شخړې او دښمنۍ له منځه یوسي. بل لور خوست کې د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو ریاست مسؤلینو د قومونو او کورنیو ترمنځ د شخړو هواری خپل مسؤلیت وباله او زیاتولی چې په دې برخه کې به نستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. خو چې کوم جدول جوړ کړی ټول ولسوالیو ته م لیږلی دی په هغې کې 540 بدي چې دا د قومونو یا د شخصیتونو په مابین کې د هغه موږ ته لیس رسېدلی ده. د امارت د راتللو سره دلته 40 بدي اوسه پورې ختمې سوي دي او 4 تقریبا موږ چې دلته د اړیکو یو مؤسسه لرو د معمولي وړې شخړې هغوی حل کړي دي 14 هغه د جریان لاندې دي او دا نور به د وخت مطابق انشاءالله ګورو. بل لور ته د دغه ولایت قومي مشرانو د قومونو او کورنیو ترمنځ د ستونزو هواري کې د نظام د هڅو ستاینه وکړه او زیاتولی چې دوی له حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ دي. دا چې د یوه نظام د ثبات دپاره د قومونو یووالی او د ولسونو د یووالی اهم او ضروری دی نو د دوی هم ډیر تمرکز په قومي یووالي باندې و او د دې ترڅنګ دا طبیعي خبره ده چې هغه نظام چې د ولسونو فراخ ملاتړ د ځان سره ونه لري دا نظام د تباهۍ او بربادۍ طرف ته ځي او هغه نظام چې د ولسونو ملاتړ د ځان سره لري هغه د کامیابۍ په بهیر کې وي. نو انشاءالله امید دا د ټولو قومونو د ولسونو د دی نه هم خوښ دا ده چې دغه ځوانان د موږ چې کوم دي دغو ته باید دی کار پیدا کړي دا دی په خپلو دفترو کې په مختلفو ځایونو کې وظیفې ورکړي ځکه زموږ ځوانان باید خارج ته لاړ نشي. د غراض په یاده ولسي غونډه کې راغلي پلاوي د ویناو پر مهال وویل چې دا هیواد د ټولو افغانانو کور ده او هر افغان چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي کولی شي په ازادانه توګه خپل هیواد ته راشي او د خپلو خلکو په منځ کې په مینه ژوند وکړي او دې ځورېدلي ملت ته کار وکړي.